نو انسرټ مینو کې چې کله موږ انسرټ مینو ته لاړ شو دلته شیپ یو ورځ موږ لیک درس ویلی و او بیا هغه درس پاتې ده نن ان شاء الله هغه به درس به ختمو نو د شیپ چې کله موږ تاسو دلته ووهو مختلف اشکال راځي یا مختلف په بل تعبیر سره چوکاټونه راځي دا چوکاټونه موږ په مختلف وختونو کې دینه استفاده کوو تر ټولو اعظمي استفاده دا چې موږ یو ډیزاین جوړو هغه د دغه چوکاټونو په توسط باندې جوړو یو خدای چې تیار موږ ته ډیزاین دلته موجود دی هغه ډیزاین موږ راخلو او پاتې شو کمنس کې تاسو لیکنه کوئ یا منس کې یو بل داسې تصویر ځای په ځای کوئ هغه بیا تاسو له خپل طبیعت سره چې کوم تاسو خوښوي یا کوم کار تاسو کول غواړئ خو صرف یو خبره ډیره مهمه ده چې تاسو ذهن کې دا خبره پرته چې باید دغه چوکاټ یا داسې یو شکل دلته ما سره تیار موجود ده هغه شکل ته په خپل خوخه جوړوي نو کېدای شي تا نه ډیر زیات وخت واخلي اولی هغه دلته د اشکالونو استفاده کوي هغه به ډیره اسانه وي یو دلته زه اوس فرضاً دا چوکاټ راخلم ریکټنګل دا زه راخلم او دلته کاروم دا اوس ما دا چوکاټ کار دا د افیس کې دغه دا افیس کې چې اول ځل ته دا چوکاټ راخلې دې ته شین رنګ ورکوي کنه عام افیسونو کې پخوانیو کې دا سپین رنګولو خو دا رنګ چې د آسماني رنګ دا تاسو لري کولای هم څه په خپل خوکه خو صرف د دې لپاره چې موږ یو کار وکړو یو شکل هم جوړ کړو نو د رنګ په توسط یا د رنګ په مرسته هغه موږ ته واضح کار کیږي چې یو څه کار وشولو نو دلته دا اوس د لیکنې لپاره جوګه نه ده په دې باندې که ته کلیک کوې نو دې باندې تاسو لیکنه نشئ کولای خو که د دې لپاسه تاسو لیکنه کول غواړئ همیشه څومره چې چوکاټي شکل سره مونږ سره اشکال موجود دي یو داسې لکه خط مستقیم خط هغه ته باندې لیکنې لپاره بذات بيخي جوګه نه ده او دلته که موږ داسې چوکاټ غوندې راواخلو هغې باندې به تاسو رایټ کلیک کوئ رایټ کلیک ګوره دلته تاسو ورته وایي اډ ټیکس مطلب دا ده چې د ټیکس سهولت ورکړه چې دې کې زه ټیکس ولیکئ سمه او ګوره ضمناً دلته راغی سټایل یې درته راغی فیل یې دلته وښودل او دلته آوټلاین یې درته وښودل دا بره هم دي او دلته هم راغله همیشه لپاره کمپیوټر کې که تاسو نه یو کمانډ ورک شولو فرضاً د ټیکس د لیکنې متعلق کمانډ درنه ورک شولو او یا داسې د شیپ متعلق کمانډ درنه ورک شولو یا د ټیبل متعلق کمانډ ورک شو درنه نو که تاسو د مینوګانو کې ګرځئ ستاسو به ډېر وخت ضایع کېږي ښه طریقه یې دا ده په هماغه ټیبل باندې په هماغه شیپ باندې په هغه کوم ټیکس باندې د کوم متعلق چې تاسو ته کمانډ پکار ده نو هغه باندې تاسو رایټ کلیک یې د هغې متعلق به تقریبا تر ډیره حده 50% هغه اهم کمانډونه چې وي هغه دلته راغلي په دې رایټ کلیک کې نو تاسو دې نه استفاده کولی شئ نو دلته زه اوس ورته وایم اډ ټیکس نو دلته د ټیکس سهولت راکړو اوس زه دې کې لیکنه کولی شم لیکنه نور لکه عام ټیکس چې موږ مخکې څنګه غټول سایز هم بدلول فونټ هم بدلول هماغه په هماغه ترتیب باندې موږ د دې فونټ هم بدلولی هر څو که ډیلیټ کوو هماغه ډیلیټ بټن ووهئ ټیکس را ډیلیټ کېږي نو دلته انسرټ مینو ته چې کله موږ انسرټ مینو ته لاړ شو او دلته شیپ راخلو او یا دلته فارمیټ مینو موږ یو شیپ راخیستی بیا هلته بار بار د تلو ضرورت نشته نو موږ فارمیټ مینو ته ولاړ شو اوس دا شیپ دی په دې تا فرضاً د خواري کړې ده مثال لپاره زه دلته ځمه یا فرضاً دلته دام یو شیپ دی دا بره افغانستان اسلامي امارت لیکل شوی ده نو زه دا لاندې شیپ ډیلیټ کوم دې شیپ ته ځو اوس دا شیپ ده ګوره دې کې څو شیان دي یو خو دا د شیپ ده یو بل دا د دې منځ کې ټیکس لیکل شوی ده نو دا ټیکس دا دوه شیان شولو نو که اوس موږ رنګونه بدلوو او یا بارډر بدلوو نو د دوه څیزونو متعلق یې بدلولی شو هغه په جدا جدا ځایونو کې بدلیږي مثال لپاره موږ دلته فارمیټ مینو ته چې کله راړ شو که ته دا شیپ دلته نور شیپ پکار وي دې ځینې یې راوستی سئ بار بار انزرټ مینو ته تلو ضرورت نشته ستاسو یو شیپ راخیستی دا خو انشاءالله دې باندې تاسو پوه شو دې باندې لږ وروسته نور هم وضاحت ورکوو نو بیا دلته څنګ کې دا لیکلی ده چینج شیپ و دا یو شیپ دی زه دا غواړم دا شیپ بدل کړم زما دا خوښ نه ده یو بل شیپ پکار ده زه ورته وایم دې کې راته واړوه نو ګوره همغه ټیکس همغه ده همغه ټیکس شیپ یې راته بدل کړو بیا ورته وایم د دایرې ته یې واړوه نو هغه یې دایرې ته واړول نو موږ که څومره کمانډونه دلته شیپونه بدلول غواړو هغه یو په بل باندې بدلولی شو
لکه زه دلته یو بل شیپ راکړم فرض مثال دا یو شیپ ما جوړ کړ. اوس دا شیپ کې ما ډېر زیات تغییرات راوستل، نو بیا دلته دا زه بدلول غواړم، نو په کوم شیپ چې تاسو بدلوئ نو هغې باندې تاسو بدلولی شئ. تاسو به پوښتنه وکړئ چې دا شیپ زه بدلوم ولې دا به ډیلیټ کړم بل به راواخلم، نو هغه صورت کې خو تاسو کولی شئ چې دا له منځه یوسئ بل راواخلئ، خو تا په دې زاړه شیپ کې ډېر ډیزاینونه او تغییرات او فارمیټ او هغې بارډر او چوکاټ او دا ټول شیان دي بدل کړي، 15 یا 10-12 کمانډونه دي اجرا کړي دي، نو که ته ډیلیټ کړې هغه 10-12 کمانډونه له منځه ځي، نو بیا به هغه تاسو له سره بیا پرې اپلای کوئ. او که چېرته موږ دلته لاړ شو او شیپ بدل کړو، نو شیپ بدلېدو په صورت کې موږ هغه کمانډو اعاده کولو ته ضرورت نشته، بلکې هغه په خپله دلته هغه هم را بدلېږي، هغه هم چینج کېږي. نو انشاءالله دې باندې به تاسو پوه شوي یاست. ایډیټ پوینټس دی، ایډیټ پوینټس هر شیپ چې د خپل هغه ګوډونه لري یا خپل خطونه لري، نو که ته غواړې په هغې کې یو خو دا خبره مهمه ده که دا شیپ موږ غټوو، که دا اوږدوالی کموو زیاتوو د ښي او چپ لوري نه به یې تاسو زیاتوئ، که عرض او جګوالی کموو زیاتوو هغه دې ځینې کوو، که دې زاویه بدلوئ لږ خپل ځای نه دا طرف بدلوئ هغه دې نښه باندې تاسو بدلولی شئ. او بل موږ تاسو یو خبره بل هم ډېره اهمه ده، که کنټرول بټن موږ ونیسو نو کنټرول دا څلورو اطرافو نه مساوي وړوکی کېږي. ما د کونج نه نیولی، کونج فرع د دې ده چې دا څومره اطراف دی له ټولو اطرافو نه دی دا مساوي وړوکی شي، لکه زه یې غټومه اوس مساوي غټېږي او ټولو اطرافو ته، او که یې وړوکی کومه مساوي وړوکی کېږي. ما صرف کنټرول بټن نیولی دی او نور ماوس باندې کار کوم، او که زه دې ځینه کار کوم بیا کنټرول ونیسم نو ښکته او پورته مساوي، لکه لاندې که 1 انچ غټېږي پاس به 1 انچ غټېږي، همداسې که ښي طرف ته 1 انچ غټېږي چپ لوري ته به هم 1 انچ غټېږي، نو دا د کنټرول ګټه ده. او که کنټرول نه بغیر یې موږ کړو نو بیا د یو طرف نه داسې ګوره اوږدېږي او دلته صرف بره زیاتېږي او صرف لاندې بغیر کنټروله، او د کونج کې هم همداسې ده صرف دا یو طرف غټېږي. نو موږ تاسو کنټرول چې ونیسو 4 اطراف نه موږ کمان اپلای کولی شو، هغه خپلې خوښې سره تغییر راوستی شو. او یو خبره ضمناً بل هم پکار ده، هغه دا ده چې کله موږ کمپیوټر کې ابجیکټ تصویر پکچر دا ټول ایمیج دا ټول موږ وړوکی کوو یا غټوو یې، نو هغه به د کونج نه تاسو نیسئ، که کونج نه هم داسې وړوکی کو خو صحیح ده هغه مساوي تقسیمیږي، او که نه یې هغه عکس به خراب شي. فرض مثال که تاسو دې ځینه وړوکی کوئ نو هغه مخ به ډېر زیات نری شي، پوزه به یې نری شي، که انسان عکس وي یا د بل شي عکس وي، لکه یو قسم شیشو کې نه سړی ډبل غوندې ښکاره کېږي، نو که یې داسې غټ کړي بیا هماغسې ډبل ښکاره کېږي، او که نه یې نری به ښکاره کېږي. نو اصول دا دی که تاسو کورلرا، فوټوشاپ او ورډ او نورو پروګرامونو کې کار کوئ نو دا به د کونج نه غټوئ او وړوکی کوئ به، نو دا یې اصولي او طریقه ده. په دې طریقې سره به ستاسو هغه پکچر د ایمیج اصلي کوالټي یا اصلي هغه کیفیت به له منځه نه ځي. نو به هر تقدیر موږ دلته د شیپ موضوع ولا دلته ایډیټ پوینټس راکوي. ایډیټ پوینټ موږ غواړو دلته د خط لیک خپل خوخه سره دلته تغییر راو، دا غالبا په خواني افیسونو کې دا سہولت نه، نو ما دې نقطه باندې کلیک کوم دلته دوه سپینې نقطې راکړي، دې نقطې ګټه دا ده که دا زه لږ داسې دا مساوي دا خط دلته لیک ټیټول غواړم نو دا به دلته ټیټه کړو، که دغه ځای هم لږ داسې مایله غوندې کږول غواړو دا کولی شو. لاندې په دې نقطه باندې کلیک کړئ د هغې متعلق تاسو تغییر راوستی شئ. دلته فرضاً دې نقطې باندې تاسو کلیک کړئ، ګوره صرف دا یو ځای غټېږي نور نه غټېږي، دا داسې اوږد غوندې شو، او بیا دلته دا لږ نو په دې ترتیب باندې تاسو په هماغه کوم شیپ چې دوی درکړی ده هماغه شیپ کې هم تاسو د خپلې خوښې تغییرات راوستی شئ. دا د څه شي په توسط باندې ایډیټ پوینټس په توسط باندې دا کار کولی شئ. زه اسکیپ وهم دې حالت نه بیرته وځو، نو دا انشاءالله دې باندې انزرټ شیپس او د هغې متعلق کمانډونو باندې تاسو پوه شئ. د شیپ کې تر ټولو نه اهم کمانډ چې ده هغه دا ده زیات څه استعمالیږي، هغه د ټکس باکس ده. ټکس باکس دا یې همیشه د لیکنې لپاره استعمالیږي، د تا ته د لیکنې ډېر کسان چون دا چې ایډ ټکس کمانډ ورته نه وي معلوم، نو ایډ ټکس کمانډ چې نه وي ورته معلوم د هغې نقصان بیا دوی ته دا وي چې دوی په عادي هر شیپ کې لیکنه نه شي کولی، نو دوی د ټکس باکس نه استفاده کوي. دا زموږ ټکس باکس ده، ټکس باکس موږ ته د لیکنې لپاره جوګی، موږ څه لیکنه کوو دې کې لیکنه کولی شو لکه عادي صفحه، او هغې کې چې موږ څه تغییرات راولو ښي طرف ته یې اړوو چپ طرف ته یې اړوو، هماغه شارټکټ کنټرول
R کنټرول E او کنټرول L هغه شارټ کټونه استفاده کولای شو، هغه سي فونټ او رنگ او سایز دا ټول دي چې بدلولای شو لکه څنګه چې موږ مخکې بدلول دي عادي صفحه کې. نو دا ټیکس باکس ده او موږ تاسو ته ټیکس باکس په دې ډیر زیات اهمیت نه لري چې موږ دلته پوه شو چې دا کار مو اصول ده چې موږ هر شیپ راخلاغینه ټیکس باکس جوړولای شو، لکه دا موږ عادي شیپ راخسته راغینم ټیکس باکس جوړ کړی ده. نو په دې خاطر موږ ته ټیکس باکس مهم ده، خو لکه که سړی وپوهېږي بیا هغومره اهمیت ضرورت نه وي. که موږ غواړو یو عادي خط کش کړو، مستقیم خط داسې کش کړو، دلته یې غشی ورکړی یو نښه کوم تر لوري ته کول غواړئ، نو دلته ډېر رنګونه دي، مختلف رنګونه. نو که هر شیپ تاسو راخیستی هغه شیپ متعلق تاسو دا رنګونه او ډیزاینونه بدلوئ، نو دا فرض موږ یو شیپ راخیستی ده، دلته ځو دا درې کمانډ او ټیکس متعلق دي. که زه دغه یو شیپ انتخاب کړم نو دلته ټیکس داسې ورکړئ او داسې ټیکس ورکوي، داسې ورکوي. کوم قسم شیپ دلته مختلف رنګونه دي، مختلف ډیزاینونه دي، هر قسم ډیزاین چې تاسو وغواړئ هماغه به ستاسو په ټیکس باندې یا ستاسو په لیکنې باندې اپلای کیږي. دې ته وایي شیپ سټایل دی، خو دا د شیپ هم بدلوي، خو شیپ کې مهم دا چې ټیکس پکې وي، بیا به تاسو ته لیکنه پکې واضح ښکاره کیږي. اوس د دې د ځمکې رنګ چې ده نارنجي غوندې ده، که دا تاسو بدلول غواړئ نو دې ته بل رنګ ورکوئ، سور رنګ ورکوئ یا زیړ رنګ ورکوئ. دلته کلیک کوئ فیل کلر به تاسو دې ځینه ورکوئ. نو دلته فیل کلر آوټلاین ده، آوټلاین د چوکاټ ته ویل کېږي، بارډر ته ویل کېږي. که موږ چوکاټ ته رنګ ورکوو یا کوم قسم رنګ فرضاً سور رنګ ورکوو نو دا دلته ورته ورکړه. که تاسو د چوکاټ لږ بدلول غواړئ، ډبل غوندې راوستل غواړئ نو دلته نه یې راوستی شئ. نو کمپیوټر په اصطلاح آوټلاین دا کوم شیپ نه یا کوم ټیکس نه چې بهر نه خط راتاو شوی نو دې ته موږ تاسو فرض چوکاټ ورته وایو، نو کمپیوټر په اصطلاح هغې ته آوټلاین ورته ویل کېږي او یا بارډر هم ورته ویل کېږي. بعض اوقاتو کې ته یو څه چې پسې ګرځئ نو تاسو اصطلاح دا ده چې یا بارډر او یا آوټلاین پسې به ګرځئ، نو هماغه کې به بیا د چوکاټ متعلق کمانډ دې راکېږي، رنګ یې بدلوئ، هغه چوکاټ سایز بدلوئ، نو هغه ټول دې ځای نه. که موږ دې ځای نه وغواړو چې فرضاً داسې کرښې کرښې نقطې نقطې چوکاټ ورته ورکولی شو. اوس تر ټولو اهمه خبره دا ده، ډېر خلک بعضې اوقاتو کې موږ ته ضرورت داسې پېښ شي چې موږ چوکاټ فرضاً دلته شیپ راوستی، دا شیپ ده دا شیپ ده او دې کې ما لیکنه کړې، دا زه دا لیکنه راوړم دې ځای کې ځای کوم. ګوره دا لاندې زیړ رنګ یې پټ کولو یا دلته اسلامي دا یې پټه کړله، نو د دې لپاره څه پکار ده؟ دلته د دې چوکاټ د ځمکې رنګ سپین ده او بارډر یې تور بارډر لري، چوکاټ آوټلاین تور چوکاټ لري. نو زه دلته ځمه، دلته ورته نو فیل بارډر د دې د ځمکې رنګ ختم، د ځمکې رنګ ختم شي نو خو لاندې طبعا لاندې رنګ به ښکاره کېږي، دا طبیعي خبره ده. او که زه ورته وایم بارډر هم راته نو آوټلاین نو بارډر هم ختم کړو. اوس بظاهر دا لیکنه اسلامي ټکي سره نږدې شوې ده، داسې ښکاره کېږي لکه د همدې یوه برخه سي، نو خو حقیقت کې دا د هغې برخه نه ده بلکې مستقل یو شیپ ده، مستقل شیپ ده. دا تاسو هغې نه رنګ او بارډر هم لرې کړی ده، هغه دغه کېږي. د دې بیا فایده دا چې دا ته یو ځای نه بل ځای ته نقل کولی شي او په هغې نقل کولی شي یا یې ورنږدې کولی شي یو ځای ته. اوس که موږ په دې افغانستان اسلامي امارت چې چېرته لیکلی ده، که موږ دلته فرضاً غواړو دا امارت ټکی د نون ته ورنږدې کړو، دا نه شو کولی ځکه دا د خپل اصولو سره سم دومره فاصله د دې دوه خطونو په منځ کې باید وي. دا موږ دلته یا د افغانستان لاندې راوستل غواړو، نو که داسې استثنایي حالت ضرورت چې یو حرف یو کلمه مخکې پورتنۍ کلمې یا پورتنۍ خط ته ورنږدې کول غواړئ، نو به تاسو ټیکسټ باکس کې ولیکئ. نو داسې اوس کوم ځای کې ته ځایول غواړئ، دې ځای کې ځایول غواړئ، لاندې د افغانستان د سیند لاندې راوستل غواړئ، نو هغه تاسو په خپله خوښه هماغه ځای ته ور وړلای شئ، همالته یې ځای په ځای کولی شئ. نو خو دې کې به مهم دغه دا ده، ضروري دا ده بارډر ته ختم کړئ او فیل کلر ته ختم کړئ، ځکه که فیل کلر دې سره یې هغه چې موږ وړو یو خو بد هم ښکاره کېږي او بل دا ده چې کوم ځای ته یې موږ ورنږدې کړو هغه حرف پټوي. هغې لپاره ضروري دا ده چې تاسو د هغې فیل کلر ختم کړئ. زه دا ټیکسټ باکس ختموم، بیا دلته کلیک کوو، دې باندې ځو. دلته ما لکه هغه انکوزوبان داسې خبره وکړه، دې باندې هغه یو مشهور کلیپ یې چلیږي. نو دلته شیپ فیل ده او شیپ آوټلاین شو. دلته شیپ افیکټس دی، افیکټ موږ مخکې مو ویلي وو دا مختلف ډیزاینونه ورکوي. خو ګوره دا خبره مې یاد ساتي، کله کله سړی یو په جنجال باندې ځان اخته کړي،
فرضاً دا یو ډیزاین موږ ورته ورکړو، دا ډیزاین ختموو څنګه؟ هغې لپاره دا مهمه ده چې دلته کوم ځینې ته پریسټ اپلای کې یا 3D اپلای کې عمل ته وي نو پریسټ، دا اول مهم ده چې دا به هغه ابتدایي حالت ته بیرته راولي. نو که تا کوم کمانډ په اجرا کړی، اوس موږ دا اجرا کړی، دلته ورته وایم دا نو روټیشن دی که څه دی، دا ختموي بیرته پخواني حالت ته راوړي. نو دا افیکټس په توسط باندې موږ مختلف قسم سوري غوندې ورته ورکول غواړو، هماغسې دلته به سوري ورته ورکړي، ډېر ښایسته ښایسته ډیزاینونه جوړوو. نو دا به تاسو یو خو دلته اوس وخت نشته، که دا ټول کاروو نو وخت ضایع کېږي. نو دا به تاسو یو په خپل طبیعت باندې بیا جوړوئ فرضاً، او یو به همدلته استعمالوئ. نو هغې به فایده دا وي چې تاسو یو وخت کې کوم دې ته ضرورت شولو، نو هغه به تاسو استفاده کولی شئ، تاسو ته معلوم وي چې دا شی په دې ځای کې یا دا کمانډ دلته نه اجرا کېږي. دا زموږ ستاسو نو دا افیکټ شولو. د ټول افیکټس کې مختلف زیات افیکټس راځي، د هغه نقاط تاسو خپل تغییرات راوستای شئ. دلته فرضاً دا راغی او د دې متعلق که موږ بیرته ختمول غواړو نو فرضاً دا دلته ختمو. دا ټول دغه د افیکټس دی. بیا دلته زو دلته اوس دا موږ ټیکس لیکلی ده، دا تر اوسه خو چې څه کمانډ اجرا کېدو هغه د چوکاټ متعلق و، اوس د لیکنې ټیکس راته بدلوي. داسې لیکنه پکار ده، داسې پکار ده، کوم ډیزاین چې ستا پکار ده، خو فل کلر ده، ما فل کلر ما دا ورته ورکړو. بیا دلته دا آوټلاین ورته ورکوي، نو آوټلاین هم دې ځینې مختلف منځ به یې همغه رنګ واخلي. اوس دا تاسو وګورئ همغه دغه کړو، زه دا ځمه دا شیپ بدلوم، یو ساده شیپ راخلم، دا ساده شیپ شروع او فرضاً دې کې اوس موږ ډیزاینونه کوو. او دلته چې دا هم ده، او دلته کویک سټایل ده، دلته هم تاسو دې ډیزاینونو هم کار اخیستی شئ. اوس دا په ښه طریقې سره تاسو دا لیکلی شئ. مختلف ډیزاینونه دي، که موږ خپله اختیاري داسې لیکنه کول غواړو نو دا به زموږ لپاره ډېره درنه تمامه شي، وخت به رانه واخلي. نو دلته کویک سټایل کې تاسو ته دلته ښیي، بس چې کوم یو ستاسو په کار و فرضاً دغه ډیزاین مې په کار دی، دا په کار دی، نو همغه ډیزاین تاسو اپلای کولی شئ. اوس دلته ګیر چاپېره سپین غوندې باډر یې ورکړو او د منځ د صفحې د ټیکس منځ چې ده هغه تور ده. نو دا ډیزاینونه یې دلته ورکړه، اتومات ډیزاینونه دي. او دلته که تاسو بیا خپله غواړئ نو دلته رنګ بدلولی شئ، فل کلر ده او دا باډر کلر ده، د ټیکس فل او باډر کلر. دلته چې ده دلته بیا مختلف سټایلونه دي، په دې کې کوم قسم تاسو لیکنه غواړئ نو همغه لیکنه بیا په ټیکس باندې همغه ډیزاین تاسو اپلای کولی شئ. هلته وګورئ لاندې دا افغانستان اسلامي امارت شاته سوری غوندې ورته ورکړلو. نو داسې مختلف فارمیټ یا مختلف سټایلونه یا سوری یا 3D غوندې ډیزاینونه تاسو له دې ځای نه، که تاسو غواړئ دا داسې دایره کې راولئ نو دا دایره کې راوستی شئ تاسو. نو او که اوس فرضاً په دې ځای کې اوس موږ غواړو دا باډر بیخي ختم کړو، ځکه دا باډر ته اوس موږ ضرورت نشته، په داسې سټایل کې طبعا باډر ته ضرورت نه وي. نو زه دلته ورته وایم چې دا فل نو فل دا فل هم ختم کړو او دلته باډر آوټلاین هم ختم کړو. نو دا اوس موږ عادي لیکنه شوله. که ته اوس غواړې دا لیکنه دلته نه سلیکټ کړو، فرضاً دا داسې اړول غواړئ، داسې فرضاً موږ داسې پکاري نو هغه په همدې توسط باندې تاسو هغه اړولی شئ، داسې راولئ. بیا دې باندې کلیک کړو، دا لیک سړی سربداله کوي ځکه اوړي راوړي. پخواني افیسونو کې بیا دا ځینې سهولت په نوي کې راشي، خو تر زاړه بیا جنجالي مي، هغې کې به دا حرکت نه کول، هغې کې به په خپل حالت چې څنګه به پروت و هماغسې. نو دلته اوس موږ ځو هماغه ټیکس متعلق دلته مختلف قسم ډیزاینونه دي، هغه اپلای کوو. هر قسم ډیزاین چې تاسو دلته نه غواړئ هماغه به په زموږ تاسو په ټیکس باندې اپلای کېږي. نو دا تاسو بیا یو استعمال کوئ او د دې نه استفاده وکړئ، تاسو به د دې اندازه ولګېږي. دې کې تاسو مختلف دي، که غواړئ چې مکمل داسې دایره کې راشي، زیات ټیکس دی هغسې راوستی شئ. که تاسو غواړئ لاندې نه داسې پورته خواته لیکل شوی، که تاسو غواړئ بره نه لاندې طرف ته لیکل شوی، نو دا ټول د همدې ټرانسفارم نه تاسو اپلای کولی شئ. که تاسو غواړئ داسې ډبل غوندې ولیکل شي، دلته تاسو ورته وګورئ نو دا به هماغسې ولیکل شي. بیا وروسته دې کې تاسو خپله لږ غټ کړئ او هغه ډیزاینونه لږ بدلولی شئ. دغه نقطه غالبا دا د
دا د دایره چې څومره نږدې ده یو بل ته د هماغه ده که تاسو لږ لرې کول غواړئ نري غوندې راوستل غواړئ نو په دې دایرې سره تاسو هغه کمانډ اجرا کولی شئ. نو کله چې تاسو دا اپلای کړئ نو له همدې ځای نه تاسو مختلف ډیزاینونه ورکولی شئ او د نقطې په ذریعه باندې تاسو تغییرات راوستی شئ. اوس دلته موږ بیرته عادي ټکس ته اړوو نو دا عادي ټکس ته واړوو دا چون وختي موږ بیرته عادي حالت ته راولو دا راغل دلته اوس دې ته لاندې سوري غوندې غالبا ورکړی ده نو دا سوري ختمول غواړو هغه بیا پیدا کوو دلته سوري کوم غالبا شیډونه به ورکړل شوی نو شیډونه نه ده ورکړل شوی ده نو کوم ځای چې موږ بیا هغه یا موږ کوم ځای سلیکټ کړی و هغې کې به دلته ستاسو اوس دلته استعمال شوی ده دا لاندې نه نقطه دغه عینه چوکاټ راتاو شوی دی نو زه ورته وایم دا راته ختم کړه نو بیخي افغاني عادي حالت ته راوسته. نو دا زموږ ستاسو درس و او دا ډېر مهم درس ده په دې باندې بیا تاسو به لږ محنت کوئ او لږ به ښه ډیزاینونه به پرې جوړوئ او هغه به درته کوئ. بل دا د ټکسټ ډایرکشن ده دا لیکنه په دې خپل چوکاټ کې داسې اړول غواړئ او په خپل چوکاټ کې داسې اړول غواړئ او که یې بیرته افغاني حالت ته راوستل غواړئ او که دلته هم تاسو ته ښیي چې داسې او که داسې کوم طرف کې ستاسو په کار ده هماغه طرف ته یې اړولی شئ. دا چې دا الاین دی دا وروسته راځي انشاءالله دا به ووایو کریټ لینک ده کریټ لینک دې لپاره استعمالیږي او دا چوکاټ دی دې چوکاټ کې زه لیکنه کوم بیا دې نه چې لیکنه زیاته شي نو هغه د څه شي هغه د دې بل چوکاټ ته راشي دې کې هغه راشد صاحب مهارت لري هغه فقه اکبر یې وارې په همدې ترتیب لیکلی و او که دې په یاد وي نو دلته اوس موږ نو اوس دلته موږ دلته کریټ لینک ورته وایو دې نه چې کله ټک زیات شي دی ورته وروله د پېښوریانو په اصطلاح او که دې نه زیات شي په دې باندې زه کلیک کوم دې باندې نو بیا څه ورته وایم چې دې نه زیات شي نو بیا دې بل لاندني ته خوشي کوه نو اوس زه په اساني کې اوس لیکنه شته دې نه وروسته زه لیکنه کوم پران دلته بیا همداسې ګوره لیکنه زه بره کوم او هغه لاندې ځي نو هغه لاندې ځکه ځي چې د دې ټولو درې واړو ټکس باکسونو په منځ کې لینک ده دا کله په ډیزاین کې استعمالیږي اخبار کې استعمالیږي یو موضوع دلته ختمه شي لاندې بیا تصویر راغلی هغه تصویر په خپل ځای پرېږدي دا بره وړل غواړي نو داسې استعمالیږي یا داسې استعمالیږي فرضاً تا یو کتاب لیکلی هغه په درې ژبو کې ترجمه یي نو که ته فرضاً عربي لیکلی لاندې پښتو ده بیا هغې نه لاندې فارسي ده بیا بله خط بیا عربي ده بیا پښتو فارسي ده نو ته به داسې چل وکړې عربي به د عربي سره لینک ورکړې پښتو سره لینک ورکړې فارسي به فارسي سره لینک ورکړې نو فارسي لیکنه بره کوه هغه به په خپله لاندې خپل خط ته روانه وي سلیس شکل سره به روانه وي پښتو به پښتو ته روانه وي نو هغه ځای کې استعمالي نو که ته هغه بره پښتو نه یو حرف ډیلیټ کړې فرض دلته زه دا د ټکی ډیلیټ کوم نو لاندې نه ټکس به بره را روانې زه فرضاً دا ډیلیټ کړم هغه افغانستان ټکی بره راغی دا ډیلیټ کوم هغه بره څوکه بره راخیږي دا چې څومره بره نه لیکنه کوم او که ډیلیټ کوم بره راخیږي او که نه بره لیکنه کوم نه هغه لاندې په اتوماتیک شکل سره ښکته ځي دا ډېر اهم کمانډ ده دا کریټ لینک ده که ته دا لینک ختمول غواړې نو بیا به دلته دې باندې رایټ کلیک کړې او دې ځینې لینک ختمیږي غالبا دا دی نو لینک دا خیر د دې دوه حالته دي د دې لینک بل چا سره هم وصل کېدای شي او زوړ سره هم ختمیږي او دا یو سیده دی خو تیار بل سره لینک شوی ده نو د دوم حالت نه لري ځکه د لینک مخکې له مخکې شوی ده نو دلته تاسو ورته بریک لینک وایي د رابطه ختمه داسې د منځ رابطه دې ختمه کړه دې سره هم طبعا د دې رابطه وشکېدله نو اوس به دا لینک د دوی منځ کې نشته فرضاً دې هلته لینک دی نو د دې لینک ختم شولو نو دا د لینک کمانډ او دا تاسو انشاءالله دلته وویل او دا هم ډېر ګټور ده او بل دلته اوس موږ ځو
دا پوزیشن دی. پوزیشن موږ مخکې ویلی وو که دلته اوس موږ پوزیشن د کوم طرف ته چیرته راوستل غواړي صفحې لاندې اړخ کې هغه کوم آبجکټ چې موږ سلیکټ کړی دی هغه به لاندې راځي. اوس ګور ټولو نه لاندې لاړ ما او که دا آبجکټ تاسو سلیکټ کړی نو دا لاندې راوستل غواړي دلته لاندې راوستل بره صفحه غټه ده ځکه تاسو صحیح نه ښکاره کېږي. زه لږ زومینګ وړوکی کوم فرضاً دا مې سلیکټ کړی د پوزیشن دا لاندې ټولو نه لاندې بره 9 اطراف د صفحې دي هلته یې راوستل غواړي. او بل دا دی دا ټیکس ریپینګ دی. دا مو مخکې ویلی و چې د لیکنې سره د معارض یې لیکنې له پاسه دی لیکنه لاندې دي نو هغه ټول دغه تاسو همغه تغییرات راوستی شئ په عادي صفحه کې. لکه اوس موږ سره فرضاً دلته دا بسم الله الرحمن الرحیم لیکلی ده او دا یو شیپ ده. دا شیپ د بسم الله له پاسه راغی او که ته ټیکس ته د دې بیهایند ټیکس که هغه بسم الله نه تاسو وګورئ نو دا شیپ بسم الله نه لاندې شولو او که ته غواړې چې د دې په توسط باندې هغه د لاندې باندې دې وي ټاپ اینډ باټم ده او که څنګ کې دې ورسره ځای شي. دا موږ مخکې ښه تفصیل سره ویلی یو انشاءالله دلته بیا تکرار راځي. او دا فرضاً کله ناکله تاسو دا ځای کې دا بسم الله په چوکاټ کې راوستل غواړئ او یا اوس ګوره د دې سلیکشن هغه حالت ختم شو ماوس سلیکټ کوي نه نو موږ تاسو دلته سلیکټ ته ځو آبجکټ به راخلو آبجکټ په توسط اوس موږ دا سلیکټ کولی شو. موږ کله داسې بسم الله ته چوکاټ عادي صفحې کې بسم الله ته اوس فرض چوکاټ ورته ورکړ هغه ما د چوکاټ کې را خو د دې چوکاټ نقصان دی که بره نه لږ لیکنه م وشوله چا لږ لیکنه هم وکړله بره نو بیا دا بسم الله چوکاټ به ټول سره ګډوډ شي یا یې فرض درته یو انټر ورکړو هغه به سره ګډوډ شي یا یې لږ سایز د فونټ سایز یې غټ کړو هغه بسم الله به ټوله سره ګډه وډه شي. نو په دې خاطر دغه ترتیب مه استعمالوئ. نو ښه ترتیب دا ده چې هغه ټکسټ باکس کې ولیکل شي او په هغې کې استعمال شي. نو دلته اوس موږ شیپ کار کړی ده فارمیټ ته ځو نو انشاءالله دا هم ختم شي. دا مخکې وروسته راوستل غواړي دی باندې تاسو کوشش وکړئ انشاءالله. الاین هم ویلی و چې چپ طرف او ښی طرف او دا ټول سره برابروي دا موږ مخکې ویلی و. اوس زه یو څو مختصر غوندې ډیزاینونه فرضاً موږ غواړو یو دا پرون موږ کار کړی ولو غالبا دا موږ تاسو دا لږ زومینګ غټوم چې تاسو ته ښکاره شي. نن به دا وخت پوره دغه کوم دا شیپس څه چې ما جوړ کړی دی لکه اوس دا مختلف ټیکسټ باکسونه دي. حضرت مولانا دا مې ساده ټیکسټ باکس کې لیکلی دا مې جدا لیکلی ده. ګورئ تاسو شیخ الحدیث دا جناب ټکی عطا الرحمن دی دا مې ټول دغه لیکلي دي جدا جدا لیکلي. دا علوم هادیه هم لیکلی ده دا جدا ده. بیا موږ دلته یو دغه راخیستی ده استورې غوندې راخیستی لاندې هم داسې دایره راخیستی په دې ترتیب باندې موږ یو ډیزاین جوړ کړی ده او نور هېڅ کمال هم نشته. دا مختلف ټوټې هم سره رایوځای کړی او د دې فایده دا چې موږ نه ځای کم ونیسي. که موږ داسې چل نه کار وانخلو او موږ په عادي ټیکسټ باکس یا په عادي ترتیب سره نو په دونه کم ځای کې دونه ډېره لیکنه او ډیزاین موږ نشو جوړولی. نو په همدې خاطر موږ مجبور یو دا دغه هم راخیستی ده د شیپ نه هم راخیستی ده دا ستوري هم راخیستی هغه 22 کنجونو والا دا هم راخیستی ده او بیا دا ټیکسټ باکس هم راخیستی دا زموږ عادي ټیکسټ باکس ده. د دې فیل کلر یې ما ختم کړی ده دا په اصل شکل داسې ولو دلته فرضاً دا بارډر ولو په دې ترتیب و نو ما دې ځینې ختم کړی ده هغه یو یو ختم کړی ده. اوس تاسو ورته ګورئ زه د همغه نوم بیرته جوړوم دلته نو یو یو دا تصویر دغه روان ده جوړیږي. نو په دې ترتیب باندې موږ دغه جوړو یو کارت جوړو فرضاً د دستاربندي کارت ده. دا اوس ګورئ دا چې دا خپل منځ کې سره خوځېږي یو بل نه لرې شي هغې لپاره موږ به یو ځل دا ټول سلیکټ کړو. آبجکټ نه بغیر موږ دا سلیکټ نشو کولی ټول نشو سلیکټ کولی. د چوکاټ کې رالو ټول آبجکټ که ټیکس یا عادي ټیکس راته نه سلیکټ کوي صرف آبجکټ سلیکټ کوي انتخابوي. اوس هغې نه وروسته موږ بیا فارمیټ مینو ته ځو. فارمیټ کې دلته دا کمانډ راغی ګروپ دا ټول راته ګروپ کوي خو که تا یو انتخاب کړی ګوره ته چې د ګروپ جوړوې په یو کس باندې خو ډلګۍ نه جوړېږي هغه لپاره به زیات کسانو ضرورت دی کله ناکله په یو سر باندې یو کس سرتنبګي کوي. نو دلته چې که ته اوس یو آبجکټ انتخاب کړی ده
دا یو ابجیکټ انتخابوي نو دلته دا کمان کمپیوټر ته وایي چې دماغ د صحیح کار کوي کنه په یو کس باندې ته څنګه کار کوي دا ګروپ جوړه نو دلته چې دا ګروپ لپاره فرض دا زیات شیان دي نو ته زیات انتخاب کې نو دا خپل اکټیویټ شي کار به وکړي اوس کته دا ټول ګروپ کوي ګروپ یې نو ګروپ چې د دې نه د یو ګروپ معامله د سره وشوله او په دې ترتیب باندې مونږ هغه بیا که یو ځینې بل ځای ته وړې نو هغه ته په ډېره سهولت سره وړای شي اوس مونږ دا انتخابو یو ځینې بل ځای ته وړو دلته اوس دا نور جوړو ما پر تاسو ته یو کوم کېدای شي شارټکټ مو ښودلی که مونږ دا ټول ابجیکټ د یو ځینې بل ځای ته وړو نو کنټرول به تاسو مخکې ونیسئ کنټرول چې تاسو کله ونیسئ نو دا به دې ځینې کنټرول تاسو کنټرول به ونیسئ او بیا به دا د یو ځای نه بل ځای ته کش کړئ دا چې دلته راوړل نو پرېږدئ کلیک هغه به بل ځای جوړ شي په همدې ترتیب سره دا اوس هغه ځای نه بیا کنټرول ونیسئ دلته بل ځای جوړېږي نو دا په دې ترتیب تاسو خپل فرضاً دلته یو د سربندي کارت غوندې ده دا نمونه موږ مختلف ځایونو کې راوړل غواړو یا مختلف نمونه فرضاً یو دلته ځای په ځای کو او بیا ابجیکټ هم راواخلو سلیکټ ابجیکټ دا بل فرضاً سلیکټ ابجیکټ هم راواخیسته او دا چوکاټ هم دې کې جوړ کړ دا بل په همدې ترتیب دلته راوړل والا سلیکشن صحیح نه کېږي دغه ورکوي دا وه د افیس ما فکس سره بیا مسله ورکړله نو لږ وخت هم پاتې ده او نو به هر تقدیر موږ تاسو په همدې ترتیب سره یو ډیزاین جوړو لیکنه هم له منځه لاړه او وخت هم کم پاتې ده په همدې ترتیب باندې که موږ دلته وغواړو فرضاً یو ډیزاین جوړ کړو نو کارت جوړ کړو په همدې ترتیب موږ نومونه لیکو او هغه راخلو او دغه شاوخوا په اصطلاح د فایل کې ځای په ځای کوو او همغه ترتیب باندې څه جوړیږي بل موږ تاسو دا اوس لیکلی د یو عنوان ورکوو فرضاً چا تقدیرنامه ورکوي موږ دا شیپ بدل کړو د شیپ په ځای باندې موږ لاړ شو همدې فارمیټ ته ځو فارمیټ کې دلته شیپ ورته بدلو فرضاً داسې یو عنوان غوندې دغه ورکوو نو دلته دا شیپ ورته بدل کړو د ټیکس هم بدلو ټیکس لپاره موږ تاسو دلته ځو یو ښایسته غوندې ډیزاین راخلو هغه ورته دغه کوو یا دې ځینې یې راخلو داسې ډیزاین راخلو او رنګونه پکې استعمالو رنګونه فرضاً داسې رنګ پکې کارو او دغسې د بارډر کلر یې ورته سور کلر ورکوو په دې ترتیب سره موږ دلته دا نقطه ورکوي دا دغه لږ داسې جوړوو په اصطلاح د کاغذ راتاو شوی غوندې ده هغه لږ غټوو ورته نو په دې ترتیب سره موږ تاسو دا خبره هم کړې وه دا اوس موږ خپله په شیپ کې دغه ولیکل د افغانستان اسلامي امارت که دا موږ د دې شیپ په ځای باندې په ټیکس باکس کې ولیکو نو هغه به بیا دلته مکمل که موږ د دې سایز غټو اوس دا لاندې غورځېږي زه معمولي سایز غټ کړم لاندې وغورځېږي خو که د دې په ځای باندې موږ همدا شیپ دغه کې لیکلی ټیکس باکس کې لیکلی ټیکس باکس راواخلو لکه اوس زما ټیکس باکس راواخیسته دې ته به فل کلر او بارډر به ترې ختم کړو نو فل او نو بارډر آوټلاین به ختم کړو نو اوس که دا موږ فرضاً دا ختم کړو دې په ځای دا موږ هلته راوړو دلته یې ځای په ځای کړو نو اوس که موږ یې غټوو نو هماغه مشکل به نه ورکوي تر څو چې اخري خطه پورې رسېدلی نه او بل دا موږ حرکت ورکولی شو فکس منځ کې راوستی شو نو په دې ترتیب هم موږ یو ډیزاین جوړولی شو به هر تقدیر دلته موږ سره دا موږ سره بیا زو دا شیپ ورته بدلو بل شیپ راخلو دلته زو دا یو ډیزاین ورته راخلو په دې کې موږ څه کوو ډیزاین کوو دلته دا لږ بدلو نو په دې ترتیب سره موږ مختلف دې بیک ګراوند ورته ورکوو
خو یو خبره یاد ساتئ چې تاسو کله هم دغه کوئ اوس موږ تاسو اکثر چپایي تور او سپین رنګ کې نو تور او سپین کې چې دا چپایي صحیح راځي او رنګه چپایي که تاسو رنګه ډیزاین کړئ نو که تاسو چپایي لپاره یو ډیزاین جوړوئ هغه په ساده طریقې سره جوړوئ ټیکس به فرضاً دلته فارمیټ مینو ته ځو ټیکس به دلته داسې راخلو چې ځمکې رنګ دغه وي او ټیکس سپین وي اوس دلته ټیکس زیړ غوندې دی نو د هغې رنګ هم دلته ورته بدلوو د زیړ په ځای دلته دا تک سپین رنګ ورکوو او فرض دلته بارډر هم موږ ورکړی دی هغه بارډر هم سپین به ورکړو طبعا لکه بل ښکاره کېږي نو په دې ترتیب سره موږ دا اوس که موږ چاپوو په چپایي کې هېڅ مشکل نه ورکوي خو که اوس دغه دې خوا ته کومه لیکنه شوې ده دا موږ چاپوو هغه به که تور که رنګه پرنټر وي بیا په صحیح ښکاره کېږي که رنګه نه وي بیا به دا خړ پړ ښکاره کېږي نو ښه طریقه دا ده که تاسو کله هم یو ټیکس یا کتاب چاپوئ هغه په تور سپین کې به ډیزاینوئ ځکه عام چاپخانې یا عام کتابونه په تور سپین کې چاپېږي دا موږ تاسو د درس اخیر و انشاءالله دې متعلق به نور درس سبا وایو او وخت هم دې سره ختمېدو والا ده نور هم په لوی الله سپارو الله مو حافظ او ناصر شه او که چا سره څه خبره یوه دقیقه وخت